بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن دونۍ دوشنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د ذوالقعدې میاشتې 9مه نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د غبرګولي میاشتې 8مې نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د تورغونډۍ ریل پټلۍ له لارې د مالونو د لیږد بهیر ګړندیتوب او له دې لارې د مالونو پر منظم بهیر ټینګار. په هرات کې د افغانستان د لاجوردو نندارتون کې د امنیتي مجاهدو ځواکونو ستاینه. او د هرات د مجاهدو ځواکونو له لوري د نشه یي توکو د پلور په تور 3 تنه نیول کېدل. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. زه محمد ولی عمر یم. د هرات مسؤلانو په دغه ولایت کې د تورغونډۍ ریل پټلۍ له لارې د توکو د لیږد بهیر د زیاتوالي خبر ورکوي. د دوی په خبره هره ورځ شاوخوا 100 واګونونه چې بیلابیل توکي پکې بار دي له دغه بندره هیواد ته داخلیږي. د هرات د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلان هم وایي چې اوس مهال د دغه ولایت له تورغونډۍ بندر څخه په منظم ډول د توکو صادرات او واردات کیږي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د هرات د تورغونډۍ بندر د هیواد یو له مهمو سوداګریزو بندرونو څخه دی. هر ورځ شاوخوا 100 واګونونه چې د اتباعو د اړتیا وړ هر ډول توکي لري د دې بندر له لارې هیواد ته داخلیږي. صادره او وارده موږ په تورغونډۍ کې تقریبا د واګونو تعداد واګونونو دا چې کله هوا یخه وي او ژمی وي او انتقالات کم وي د 50 تر 45 تر 30 پورې واګونان راځي. پر واګون کې تقریبا 80 د رقم تر 85 ټنه پورې مال بار وي او په دوبي او ګرمي کې چې بیا ورځې هم اوږدې وي او انتقالات هم زیات وي موږ تقریبا د 100 تر 15 پورې او تر 80 پورې واګونان انتقالات لرو. د هرات د ریل پټلۍ دغه مسؤلان همدارا زیاتوي چې په 1401 هجري لمریز کال کې د تورغونډۍ بندر له لارې نږدې 900,000 ټنه مالونه لیږدول سوي دي. له دې ټولو خبرو سره د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې اجرایوي رئیس ټینګار کوي چې اوس مهال د تورغونډۍ د ریل پټلۍ کرښې له لارې د مالونو د لیږد بهیر په منظم ډول روان دی او یو شمیر توکي چې ډیری یې غیر الکولي څښاک هم شامل دي و نورو هیوادونو ته لیږدول کیږي. مقامات زیرسالای امارت اسلامی همیشه با سکتور خصوصی به خصوص تجار و سرمایه گذار و صنعتکار همکاری های مستقیم و بلا انقطاع خود داشتن و هر وقتی که چی اتاق تجارت و سایر اتاقها مشکلات منعکس کرده به اداره محلی هرات از او یک پیگیری خاص داشتن و در پالیوز مثلا اداره خط آهن با ما همکاری داشتن، اداره محترم ترانسپورت، یعنی بدون کدام مشکل تراشی به حل چالش ها اونو پرداختن. طوری که شما در جریان هستید از طریق خط آهن تورغوندی با کشور همسایه ترکمنستان صادرات و واردات افزایش یافته و در این قسمت اداره محلی هرات از فراهم ساختن زمینه بهتر و مناسب از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. باید وویل سي چې دا مهال د اسلامي امارت د مسؤلانو له لوري د هرات ولایت په 2 سوداګریزو بندرونو کې د مالونو د صادراتو او وارداتو په برخه کې ګڼې اسانتیاوې برابر سوي دي چې څه موده وړاندې د دغه ولایت ګمرک اعلان وکړ د اسلام کلا بندر به 4 ساعتونو ته وغځول سي. د هرات ولایت د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا 3 تنه د نشه یي توکو پلورلو په تور نیولي دي. د هرات ولایت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت د څو کشفي عملیاتو په ترڅ کې 3 تنه د نشه یي توکو د پلور په تړاو ونیول. له دغو کسانو څخه یو شمېر نشه یي توکي ترلاسه سوي اوس تر څارنې لاندې دي. دغه راز د دوی دوسیې بشپړې عدلي او قضایي ارګانونو ته استول سوي دي. د افغانستان د لاجوردو د ستر نندارتون د پای په مراسمو کې د هرات امنیتي مجاهد ځواکونه وستایل سول.
د افغانستان د لاجوردو د ستر نندارتون د پای په مراسمو کې یو شمېر سوداګرو او پانګوالو د خلکو په ګڼه ګوڼو کې د دغه نندارتون جوړېدل بې له کومې اندېښنې بېسارې وبلل. د هرات د صنایعو او کانونو رئیس حمیدالله خادم د امنیتي مسؤلینو د ستاینې په ترڅ کې وویل چې د هرات د سیمه ییزو مسؤلینو په ټینګ ملاتړ سره وتوانېدل چې دغه نندارتون په ښه توګه تنظیم کړي. ښاغلی خادم وایي چې دغه نندارتون جوړېدل به د سوداګرو په سوکالۍ او ودې کې د پام وړ رول ولوبوي. په همدې حال کې د هرات د اطلاعات او کلتور د ځوانانو امیر مولوي عبدالمتین عادل له سوداګرو او پانګوالو وغوښتل چې د خپلو تولیداتو کیفیت ته کار وکړي. مولوي عادل زیاته کړه چې سوداګر باید د امنیت له نعمت څخه په استفادې د هیواد د پرمختګ لپاره هڅې وکړي. دغه راز د نندارتون په پای کې د امنیتي مسؤلینو د ستاینې ترڅنګ د یو شمېر رسنیو مسؤلینو په نندارتون کې د فعالو شرکتونو او سوداګرو ستاینه هم وسوه. د ملګرو ملتونو پلاوي په هرات کې د پوهنې له رئیس سره وکتل. کترینا میرکل او جیمز دیرسي او د ملګرو ملتونو څارونکی په هرات کې د پوهنې له رئیس مولوي عبدالله امیني سره وکتل. په دې کتنې کې دواړو لورو د ښوونیزو پروګرامونو د ښه والي او د پوهنې په برخه کې د ملګرو ملتونو د همکاریو د اغیزو په ګډون په بېلابېلو موضوعاتو خبرې وکړې. د هرات د پوهنې رئیس د ملګرو ملتونو د سازمان په ځانګړې توګه د یونیسف لخوا د ښوونې او روزنې په برخه کې د هرات د پوهنې ریاست له همکاریو څخه قدرداني وکړه او زیاته کړه چې د هرات د پوهنې ریاست هڅه کوي چې د ښوونځیو او مؤسسو په همکارۍ د زده کوونکو لپاره ښه زده کړه برابره کړي. مولوي امیني دغه راز د پوهنې له ریاست سره د دغه مؤسسې تر نفوذ لاندې بنسټونو د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. میرمن میرکل د دې غونډې موخه د پوهنې په برخه کې د یونیسف د دفتر د فعالیتونو او د ښوونیزو پروګرامونو پر کیفیت د هغې د اغیزو ارزونه وګڼله او زیاته یې کړه چې ملګري ملتونه به له پوهنې سره په ټولو برخو کې همکاري وکړي. د هرات ولایت د او سپورت ورزشي سبک انتخابي سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د هرات ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست په همکارۍ د هرات ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست په جمنازیوم کې د ښار او ولسوالیو په کچه د 80 ورزشکارانو په ګډون ترسره شوې. د مسؤلینو په وینا د دغو سیالیو د ترسره کېدو موخه د ورزشکارانو وده او هڅونه، د خپلو ورزشي او تکړه لوبغاړو ټاکل او د هیواد ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. دا هم باید وویل سي چې د البلال ټایګر لوبډلې، د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه لوبډلې او د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه لوبډلې په ترتیب سره لومړی، دویم او دریم مقامونه ګټلي او په وروستۍ سیالۍ کې د هرات د سپورت د مسؤلینو لخوا د دغو سیالیو اتلولیو ته مډالونه ورکړل سوي. اوس هم ستاسو پام راوړم د سبا ورځ د هوا اټکل. قدرمنو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. سهشنبه هرات ښار المر 11 درجه 40 تیتای 15، غوریان اوریاز 11 درجه 15 تیتای 12، کراخ المر 11 درجه 10 تیتای 14 او پشتون زرغان المر 11 درجه 14 تیتای 14. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د تورغونډۍ ریل پټلۍ له لارې د مالونو د لیږد بهیر ګړندیتوب او له دې لارې د مالونو پر منظم بهیر ټینګار. په هرات کې د افغانستان د لاجوردو نندارتون کې د امنیتي مجاهدو ځواکونو ستاینه. او د هرات د مجاهدو ځواکونو له لوري د نشه یي توکو د پلور په تور 3 تنه نیول کېدل. درنو قدرمنو لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لیټشن ته لاس سپارم.